سلامونه امید لرم چې روغ جوړ بیاست لایف چارت ته راغلاست تقریبا 2 دقیقې پاتې چې نوی اکسیشن شروع شي دا زما د زموږ د پرون ورځې ډراوینګ ولې دا موږ لرې کوو په دې کې چې دی موږ چې یو مارک کوو په هفتني چارت کې تورس دا لیمټ لرې کومه په دې کې چې دی فقط موږ چې مارک کوو د دې دا ریجکشن بلاک چې مارکیټ اوس 50 سره ټچ کړی دی ورته هفتني چارت نو دا چې د ریجکشن بلاک قوي دی ولې ځکه چې دی چې د یو کلی ول کې ټچ کړی دی او دا لیکوډیټي یې ایستلې ده نو هماغه دپاره زه ورځني ته چې ورځني کې موږ څه لرو په دې چارت کې او ورځني کې که وګورو چې خاص نشته دي ورځني کې چې دلته موږ یو اورډر بلاک لرو اورډر بلاک بیرش اورډر بلاک او بله دا چې اوس مارکیټ د های سوپ کړی او لاندې را روان دی زه څلور ساعته ته چې مارکیټ څه کړي دی په څلور ساعته کې وګورو مارکیټ اوس د اف جی کې ټچ کړی دی د فیرالي ګپ کې د اف جی کې ټچ کړی دی مارکیټ هم بولش دی او بله د ما دغه ډېر ټرای کوو په دې ورځو کې دی نه پوهېږم دا میاشت څه ده څنګه دی دغه هم پکې ټرای کوو د بولش کې بیارش ټریډونه واقعا بیخي کار کوي وخت ډېر ټریډ کار کوو اوس پکې بیخي کار کوي نه اصلا نه پوهېږم چې ولې نو داسې به پروت نوره تجربه ما وي انسان چې څومره په مارکیټ کې همغونه زیاته تجربه اخلي نو زه به دلته راولم زه یو ساعته ته چې مارکیټ پکې څه کړی دی یو ساعته کې چې د مارکیټ اوس په دې اورډر بلاک کې ټچ کړی دی داسې وګڼه چې د دې ریجکشن بلاک 50% کې هم ټچ کړی دی نو که دی واقعا بولی شي نو دی تلی شي بره خواته نو د کې څه مارک کوم مارکیټ دې کې ټچ کړی دا دغه 50% هم دی د بولش ریجکشن بلاک ما څنګه نه دی کړی نو ریجکشن بلاک باندې صف کړی زونو 13 دقیقې ته چې 13 دقیقې کې څه لرو 13 دقیقې کې چې دلته بره که موږ وګورو دلته یو دانه اف جي لرو انفیل فیل شوی نه دی دا اف جي شو زمونږ بیرش اف جي شو زمونږ دا مارکیټ ریجکشن ته ګوره دلته دلته وګورئ دانه اور دغه لرو موږ دلته یو دانه شی لرو څه شی دا زمونږ جی دلته یو دانه لیکوډیټي لرو موږ چې هغه دا ده نو اوس چې د مارکیټ نه پوهېږو چې چېرې ټچ وکړي باره چې لاندې خوا ته ټریډ والو لاندې خوا ته قوي ځای کې ټچ ورکړی دی نو که دلته وګورو مارکیټ موږ څه لري دلته یو اف جي لرو داسې خاص اف جي نه دی هغه دا یو دی بیرش اف جي دلته وګورو موږ لیکوډیټي هم لرو بره خوا ته د ځایان کې نو نور موږ څه لرو دلته یو دانه بریکر لرو چې د ځینې کېدای شي مارکیټ دغه راوغورځوي کېدای شي د ځینې مارکیټ راوغورځېږي تورس دغه پاک کوم نو مارکیټ داسې کولی شي زما په نظر ځکه چې ډېر به راتلی مارکیټ او بیرش کېدل چانس یې زیات دي زه 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې وګورو ډېر ښایسته دغه لري دا اف جي دلته لري نو ډېر ټیټ اف جي لکه دی انورس کو نو پوه شي چې بولش دی شی که مونږ زه شی ګورو چې د سیشنو شی کړي دي سیشنو څه کړي سیشنو اسیا چې اورینج و لندن چې اوبره خواته و نو نیویارک چې دی کنټینیویشن لاندې خواته ورکولی شي داسې نو ګورو چې څه کوي د خیره تمه کېږو تورې زه ټریډ چیرې کتلی شم ښه
نو زه غواړم چې اول دا سویپ شي. صحیح ده. سویپ سره دغه ځای کې زه ټریډ اخلم. بهترینه ځای دی د ټریډ چې اول سویپ ورکړي. که اول سویپ ورنکړي نو بیا ښه نه دی ټریډ ځای. که اول سویپ ورکړي بهترینه ځای دی. که سویپ ورنکړو بیا به مجبور یم دغلته وارم دې ځای کې. نو ته ورته وګوره د غټ ټایم فریم د ځایانو کې چې شی او چې شی دي تر څو زمونږ څه ورته وایي مونږ هانډ نه کړي. که د غټ ټایم فریم وګورو دلته د 50% دغه دی د بریکر بلاک. ښه اوس زه وایم چې دا دغه ولې بیریش دی. صحیح ده. او تاسو وایئ چې ولې بیریش دی مارکیټ. ګورئ ښه که تاسو وګورئ مارکیټ چې دی دونه غټ موو ورکړی. دا وګورئ د دې موو ته وګورئ صحیح دی ورکړی دی بولش دی مارکیټ خو ریټریس خو به حتما کوي. دلته چې شی کړي دي دلته یې غټه لیکویډیټي ایستې ده. صحیح شو دې ځای کې غټه لیکویډیټي ایسته لیکویډیټي سویپ شوې ده. دلته چې دی ایم اس اس ورکړو ده زمونږ دا ایم اس اس دا زمونږ ایم اس اس شو. ایم اس اس سره مارکیټ چې د دې اف جي ته ټچ وکړو او همداسې څه شو راوغورځېدو. نو دغه زمونږ دلیل دی د ټریډ چې دا بیریش دی. ایم اس اس او ایم اس اس دا دی چې د کی لیول دی مارکیټ بیریش اف جي نو دې ته ټچ کړی دی مارکیټ راغورځېدلی. نو اوس په تمه یو مونږ چې لاندې خواته ټریډ والو اول باید دې چې وکړي دلته سویپ ورکړي. سویپ ورنه کې اوس علامې ځکه چې بره خو لاړو زمونږ لیکویډیټي شوه داسې. نو ګورو چې مارکیټ څه کولی شي او څه نه. او کله ته لاندې سویپ ورنه کوو که نه نو زما ټریډ به چې دغه ځای کې بای او ګورو چې څه کوي. څومره ګډ وډ شو دا. زه به دا اف جي کومه لرکوي دا خط د دونه غټ دی بیریش اف جي دلته شو زموږ نو ښه مارکیټ خو اصلا دې ته ریسپیکټ ونه کړو ځکه چې دا نه پوهېږم دا یو میاشت نه ده 2 هفتې چې داسې بې سوره دی مارکیټ چې اصلا هغه ریجیکټ والا سټراټیجي چې ما یو وخت کاروله هغه بیخي کار نه کوي چې بره بیا ټچ وکړو ما به چې دی سیل وایستو هغه سټراټیجي اصلا بیخي کار کوي نه. نو اوس چې دی چې ورته ګوري مارکیټ خپل په سر ځي چې ورته ګوري خپل په سر ځي نو همدغه دپاره زه هم چې دی کنټینیویشن ټریډونو پسې ډېر ګرځم. نو اوس که دلته بریک آوټ ورکړي زما به د خیره ټریډ وي چې ور یې نه کوو نو خیر که اول لږ لاندې راشي خو ډېر ښه دی که را نه شي خو اوس مجبوره به د ټریډ نه پرېږدي. یو دغه کار ښه دی چې دغه د 13 دقیقې دغه دی اف جي دی نو که زه د لیمیټ کېږدم که نه دلته $300 ریسک هغه راځي چېرته دلته چې دی که دا دلته کومه $300 ته راځي $500 چېرې راځي دغسې چې ولاکم شم 2 لاټ والا والا بیا 3 لاټ والا. ښه زموږ خبره وشوه بس مارکیټ بریک ورکړو دی چې دی زما د بای ټریډ دی سټاپ لاس او هغې چې دی ټي پي نو ګورو چې مارکیټ څه کوي د خیره دا زموږ ټریډ شو دی هم سټاپ لاس او دی هم د خیره سره ټي پي نو تمه کېږو چې مارکیټ چې وي که نه خیر
نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي حتما لایک ورکړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ مننه